لکه څنګه چې تاسو ولیده او شاهدانو یو سل څلور بېوزله کورنۍ سره موږ د وړو او د غوړیو مرسته وکړه. نو زه دوی سره یو څو کس څخه خبرې کوم چې دوی څه مشکلات لري، په کوم کارونو بوخت دي او همدا رقم موږ چې دا مرسته دوی ته ورکړو دوی څومره خوشحاله شو. تاسو هم بیا هم هیله ده چې تر پایه ما سره پاتې شئ. السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. ورکه نوم دی وای؟ نوم شیر حسن. دغه مرسته موږ برابره کړې ده. موږ چې اسارک تقریبا 5-6 سفر ده چې راپېره موږ اسارک ته راځو، تم ترې برخمن ساتلی ځکه ته معیوب یې او نشي کولی چې خپله فامیلي سپورټ کې څه احساس کوي؟ ولا بس خوشحاله یې ډېر. الله دې تاسو ته یې وزونه درکړي، خیره بنسټ دې خدای یې وزونه ورکړي، خدای دې دوی ټولو ته یې وزونه ورکړي چې څوک همکاران دي چا مرسته کړي. موږ ډېر خوشحاله یو او ډېره مننه کوو. مننه. بل یو خبره ده چې موږ د اسارک د چر سفر کې راځو، هغه مرسته موږ یې شو که هغه د همساګانو مرسته وه یا د پټوګانو یا د کلوشو برخو کې مرسته وه یا نور خوراکي شیان وه. ته مخکې نه داسې خبر غونې لري یا خبر یې څه خبر خدای دې کړي؟ ولا خبر خو سهار څه رښتیا درته وایم په چي ناست وم او بس د سهار په چي باندې یو سړي زنګ راته ووهه او بس ډېر خوشحاله سو او ډېره مننه کوو. ناخوب یې نه څوک درته وایي؟ یاره خوب خو مې نه دی لیدلی خو سترګه مې راپېده د خوشحالۍ کار چې پوه شوې بیا د ما دا سترګه ورپېده، یو 2 ورځې مخکې ورپېده. ما یاره یو خوشحالي خو تا ته راځي او ډېر خوشحاله سو. دا غټه خوشحالي ده ستاسو لپاره؟ ولا ډېره خوشحالي ده. بس الله دې دوی ته یې وزونه ورکړي. امین. تا سره او چا چې دا مرسته کړي خدای دې دوی ټولو ته یې وزونه ورکړي. کور ودان بس هغوی ته نه خدای وزونه ورکړي، تاسو ته نه خدای وزونه ورکړي، ستاسو سره خپله مرسته ترلاسه کړي. کور ودان تاسو هم ډېره مننه زیات. ورکه سره مشي څنګه یې؟ ښه یم. ښه یې؟ نوم دې څه دی؟ اختر بیبي. اختر بیبي. نوم در باندې ښایي ښه؟ پلار مې. پلار دې ښه. تعلیم هم کې؟ بو. څوم صنف کې؟ څلورم کې. څلورم صنف کې. او څوم نمره یې؟ اول نمره. اول نمره. ماشاءالله. یعنې چې درس کې کوشش کوې نو؟ بو. کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ کوم کتاب دې ډېر خوښېږي په مکتب کې؟ قرآن کریم. قرآن کریم. ماشاءالله. قرآن کریم دې ختم کړی دی؟ بو. حافظ خو به نه کې اوس؟ نه. کور کې څو کسه هستئ؟ 5. 5 کسه. څو وروڼه لرئ؟ وروڼه مې نشته. وروڼه نشته؟ او پلار هم څه کار کوي؟ پلار مې نشته، مړ ده. مړ ده؟ نو کور دپاره روزي او مرسته څوک راوړي؟ هېڅوک هم نه، دغه یو بل راباندې رحمېږي او راته راوړي. الله مهربان دی. او څومره خوشحاله شو دغه مرسته چې موږ تاسو ته وکړه؟ موږ ډېر خوشحاله سو. ډېر زیات. لکه څومره؟ بس ډېر زیات خوشحاله سو. ډېر زیات. زه شکر چې خوشحاله شئ. بس کوشش کوه ښه. انشاءالله تاسو به آینده کې ښه آینده ولرئ او تاسو به انشاءالله خپل کور ته روزي راوړئ. مننه. ښه وخت لرئ. السلام علیکم. روز سره مشي. وعلیکم سلام. تاسو څنګه؟ ژوندی اوسئ. مننه ورو. نوم دې څه دی؟ نوم یې خالد ده. نوم دې خالد دی. د کوم کلي اوسېدونکی؟ ناور د ډاګیانو اوسېدونکی. له مخکې موږ داسې ویلې که نه چې دلته موږ بېوزله کورنیو سره مرستې وکړې. څه فکر کوې چې دغه مرستې موږ د هغه مستحقینو ته ورسېدې؟ دا ولې نه دي که ډېر مستحق خلک دي، لکه راوسې جنکۍ واقع دي. دا داسې خلک شته چې نیم دې سار نه لري، نیم دې بیګانه لري. دوی باید د مؤسساتو او خیریه بنسټونو دوی دا غوښتنه غواړي چې باید ورسره مرستې وشي او باید وخت په وخت دوی سره مرسته هم وشي او روزه هم راروانه ده. باید په نورو برخو کې ورسره برخه مرستې وشي، لکه نادیم پیسې نور هغه یو بس چې خلکو مشکلات ډېر دي. دا خلک ټول زوبل دي، بېوزله دي او دا ټول جنګ ځپلي دي او هېڅ هغه نشته او دې ولسوالۍ ته هېڅ چا کوم کار نه دی کړی. انشاءالله ډېر کارونه به وشي د ولسوالۍ سره، ځکه ډېر وخت تاسو ویل چې دې کې جنګونه تېر شوي، د خلکو دا ولسوالۍ هېره شوې وه. انشاءالله دې کې به ډېر زیات کار وشي. او یو خبره بل وکړم چې دغې مرسته کې موږ فقط د یو کلي یا 2 کلو نه خلک نه دي راغوښتي، د څو کلو څخه د څو د همدې حصارک د څو مختلفه کلو څخه خلک راغلي دي. هغه بېوزله کورنۍ موږ انتخاب کړي دي او راغلي دوی سره موږ مرسته وکړه. او څه کاروبار کوې ورور؟ زه په کاروبار معلم یم، خپله معلمي کوم د وطن مؤسسې کې معلم یم او بس خپله وظیفه لرم دې مؤسسه کې وطن مؤسسې د ناور په ناور کې خپله د چټک زه په استاذ یم. استاذ یعنې معلمیت کې نور شاګردان روزي، نور د افغانستان آینده روزي. او څومره وخت چې استاذي کې؟ بس دغه یو کال به کېږي، تقریبا 12 میاشتې وتې دي دې استاذۍ. 12 میاشتې کې کوم مضمونو تدریس ورکې؟ زه خو د قرآن کریم ده او د اول صنف پښتو او دینیات دغه مضمونونه زه د شاګردانو ته زه وایم. ستاسو کلي خوا کومه لوبه ډېره مشهوره ده؟
لکه د منګه کلی کې خو داسې لوبې جنوم والا کوي خو حیوانان بس خلک لګي لوبې کوي فوټبال لا او باید موږ د ولس ته باید خلکو ته باید میدان په باره کې باید یو نړیوال میدان جوړ شي سارک ولسوالۍ کې چې خلک پکې لوبې وکړي ځوانان ټول په دې کرکټ کې او په دې کاروبار بوستي او خلک ټول روزګار دي کار نشته کسان نشته دا ټول بس کلارې بس په کورو دي او دې باید دې بنسټ موږ دا غواړو چې د خلکو سره باید مرسته وشي کار ورته پیدا شي که مؤسسات حکومت باید ټول ورته دې ولسوالۍ ته څنګه ډېره توجه وکړي ان شاء الله چې کس خپل تعلیم او خپل کوشش وکړي کنه کارونه ډېر زیات دي فقط دوی دومره چې خپل تعلیم وکړي او لږ کوشش وکړي بس دوی ته حتمن کار پیدا کیږي نو مخکې موږ توپونه راوړي ول دلته فوټبال میدان دی ډېر ښایسته میدان دی والله توپونه راوړي ول دوی لپاره چې دوی خپل لوبې وکړي او ټایم هم ولا مشخص کړی دی من بشي من نه وخت لري بس تاسو هم ډېره مننه کوم بس تاسو وخت هم راکړئ السلام علیکم سلام شورا وعلیکم السلام وروره بخیر راغلی شونډه سره مننه نوم د سیدورو نوم مې محمد اکرم ده محمد اکرم دی محمد اکرم د کوم کلی اوسیدونکو محترمه زه د راغدي قريه د بستانخیلو د کلی اوسیدونکی یم خپل د کلی په اړه لږ وایي موږ ته لږ معلومات راکړئ تاسې د خدای خوشحال لري د مونږ د کلي احوال مو واخیستو د مونږ کلي کې غریبانو یا مونږ په کلي کې یتیمانو پس تاسو راغلي غږ مو واورېده الله تعالی دې تاسې نور هم وسیان کړي چې د خلکو پوښتنه وکړي محترمه فعلا خو زه کوم کاروبار نشته د ژمی ده خو وړی بیا کم کارونه شروع کیږي او بس اوس دغه ټولو ورونو ته یوازې ماته نه دي ټول د مهمه وه ټول د ضرورت و او تاسو رفع کړه پروردګار دې تاسو مشکلات هم رفع کړي ژوندي اوسئ مننه انشاءالله دغه کومکونه خو موږ راوړو ځکه روژه مو رانږدې وه لږ څه مشکلات خو ستاسو په دې روژې کې ورسره حل شي روژې ته خو هم تیاری نیولی ولې نه بس نور به مې یو څه کوو بس تاسو را سره وکړو نور هم خدای مهربانه ده انشاءالله تعالی خدای به په خیر راورسوي راته او بس په خیر به انشاءالله تېره شي انشاءالله په خیر څو بچي لرې زه الحمدلله 8 بچي لرم 8 بچي لري ټول واړه دي ټول واړه دي ماشاءالله اوس کشره مې زوی ده نور مې لونه خدای را کړي دي مشرانې زه شکر دی په ځکه هم زامن او هم جنکیانې دواړه برابر دي یو بل سره نو د ځوانۍ کیسې راوکړه لږې ځوانۍ کې کوم کارونه کول څه سره زیات شوق ولا ما خو خپله مخکې مې متعلم وم بیا د لیسې نه چې فارغ شوم بیا څه وظیفه باندې لږ مصروف وم هغې نه اوس وزګار یم اوس څه نشته ده بس ژمی ده خدای به کارونه شروع کړي انشاءالله کارونه به پیدا شي کارونه به خدای پیدا کړي انشاءالله دیکاني کوئ بله دیکاني کوو په کوم شي نه زیات کاری په کوم فصلو کې کوم فصل ستاسو ښه کېږي دلته خو متعلق د بارانونو ده او بیا چې وشي نو دغه اوس خو وخت غنمو ده دلته غنم جوار ترکاري باب دغه شیونه خلک کوي موږ هم په همدې کې لږ مصروف یاستو زه شکر انشاءالله دا ښه دی سږ کال بارانونه زیات شو روان کال به لږ ښایسته وي او فصل به هم ښه ورکړي بلې دا خو د خدای عظیم رحمت ده او بل عام رحمت ده دا خو هر شي ته فایده رسوي حتی ونو ته بوټو ته موږ ته فصلونو ته ټولو ته خو مجموع کې ګټه موږ ته رسېږي بلې څه شی ډېر شوق لري بغیر د دې کانې نه خو ستاسو روزمره کار دی کوی هم چې داسې یو شوق ولرئ په اوزګار ټایم کې لاړ شئ هغه لوبه وکړئ یا کوم مطالعه وکړئ الحمدلله زه خو خاطره درته وایم چې اوس خدای پاک ماته راکړه هغه ارمان مې خدای پاک پوره کړ ما ډېرو کلونو نه دا شوق و چې زه استاد اوسېږم او ماشومان ته ښه خبره وکړو تربیه یې کړو زه اوس الحمدلله اوس مې د معلمي کار مې شروع کړی اوس خلاص شوی دی انشاءالله تعالی په نوي کال کې به درسونه شروع شي انشاءالله په خیر استاذۍ داسې یو مسلک دی چې د هغې چې څومره سړی احترام وکړي هم کمه ده ځکه هغه بې ژبې ماشومان چې حتی په خپل په نوم نه پوهېږي هغه راغلی او هغه نه داسې یو ستر کس جوړوي لکه کولی شي هغه همغه ماشوم یو ډاکټر شي یو پیلوټ شي همدا کم د مکمل مملکت رئیس جمهور شي دا ټول د استاد په برکت نه دی بله دا د استاد دی برکت نه ده دا د خوار او زار د استاد دی برکت نه ده الله تعالی دې دوی په خلو په لاسو کې برکت واچي چې د موږ بچي ښه را تربیه کړي او موږ د الله ورته وصیان کړي چې دغه کړېدلی دغه ځورېدلی هر یو مور او پلار خپل بچي ته دا تم او توقع لري چې دی نه سم سړی جوړ سي نیک صالح سړی ته جوړ سي او موږ به انشاءالله تعالی کوشش به مو همدا وي ماشوم السلام علیکم خیر اوسه څنګه یې ښه یم ته څنګه خیر اسمه نوم دې څه دی روحان روحان و روحان څنګه یې تعلیم کې
و څوم صنف کې اوم کې اوم صنف کې ماشاءالله څنګه یې تکړه یې که نه یې تکړه یم څومره تکړه یې ښه ډېر تکړه یم کس پکې چپه کې و نو صنف کې څوک چپه کې صنف کې څوک نه چپه کوم درسونه وایم درسونو کې یعنې درس چپه کې درس چپه کې کتابونه چپه کې و څنګه چپه کې خلاصونه اخلاصه یعنی چې وایي اخلاصه یې چپه کې و زه ښه دی درس وایه ستاسو نوم دی ماشین سیم ته مکتب ته ځې و څوم صنف کې دریم کې دریم صنف کې څوم نمره یې لومړه نمره ماشاءالله یو ترانه خواته وکړه یو ټوکه راته وي خاندې ته راته وي چې یو ټوکه موږ ته ټوکې نه راځي ترانه ترانه هم نه راځي شعر شعر هم نه راځي چی شي خو که دعا وکړه ته حاشر देते हम او شعر ویرا तोती तस्वीर का पास के नाच दादा चमन अरमान कभी तोती पसपिन का पास के नाच दादा चमन अरमान कभी लैला पसपिन टूटी के नाच दादा मजनून अरमान कभी لیلا د مجنون ارمان کوي دا له چا زده کړی دا میرا پلان پلار نه زده کړی پلار دې څه کار کوي پلان معلومی کوي معلمي کوي کوم مکتب کې سیو سیو مکتب کې اخوا کلي کې نه کوز سیو هغه لاندې د خوا او تاسو غرون ته هم ځئ نه غرور ته نه غرور من کور لري ډېر لرې ده او زه ښه دی بس انشاءالله آینده به دې روښانه وي مننه خیر رسي مننه کوم السلام علیکم ورو څنګه یې وعلیکم سلام روجانه خیر جوړې ژوندی اوسې مننه ورو نوم دې څه دی لیاقت لیاقت د کوم کلي اوسېدونکی د ګلاخېلو د ګلخیلو کلي اوسېدونکی او څه کاروبار کې بس مکتب وایو مکتب تعلیم کې څوم صنف کې 12م صنف کې ماشاءالله آینده دپاره څه پلان لرې چې 12م خلاص کې څه وکړې 12م چې خلاص کو بس نور پورته دا نور پانتون ته م اراده ده چې هغه ووایو نور مکتبو ته بیا له خیره سره غواړو چې آینده خپله جوړه کړو کوم رشتې شه شوق لرې زه خپله پښتو پښتو ادبیات ها او پښتو ادبیاتو سره امادګي ولې نیولې ولې هم نه ده نیولې اوس داسې ونه چې خپله ژبه ده څه به امادګي نیسو نه خپله ژبه خو همدا دې شکردار خو بیا هم امادګي ورته نیسو له خیره سره مطالعې سره شوق لرې ولې نه لرو مطالعې سره کوم ډول کتابونه زیات مطالعه کوې دا پښتو فزیک جغرافیه دا کتابونه دي دا مطالعه کوو نو دا مطالعه ښه شی ده ښه کتاب نه بل ښه ملګری نه پیدا کېږي او شعرونو کتابونه هم وې شعرونه وو ځکه کلي کې چې خلک اوسېږي هغو ډېر هم د شعرونو د شنې پسې زیات ګرځي او شعرونه وایي ما یو ملګری د حبیبي په نامه د هغه خپله شعرونه وایي د هغه زه خپله شعرونو ډېر شوقي یم ما یادومه ووایم یاده یې بې وایې او موږ ته به یې ډالۍ نه کړې درته ډالۍ کوو بیبي بنسټ لپاره به یو شعر ډالۍ کوو درته ولې نه خو بس شروع یې کړه وایي څه رښتینې عاطفه ده د مور مینه د ژوند لویه مرتبه ده د مور مینه بې له موره څوک درک کولی نشي یو لویه فلسفه ده د مور مینه چې په خپله مور جدا نشي له زویه تل به وي شکست د مور مینه د خدای مینه په توقع رسي مومن ته خو کافر ته هم پوره د مور مینه حبیبي که لایق د جنت نشي لږ برخه ورسره ده د مور مینه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته دی وه خپله هم شعرونه لیکې و لیک لیکو خپله هم لیکو کله کله یې لیکې نو کله کله یې لیکو زه ښه ده ما د شعر بس بېکارۍ نه خو ښه ده و بېکارۍ نه ښه ده بس ځان ته یو کاروبار باید پیدا کړم د تعلیم په برخه کې که شاعري او که بیتونه او که کتابونه باید ووایي سړی او ځکه تعلیم ډېر زیات مهمه دی که نه چې څومره مو یو چې کس ته تعلیم وکړه تعلیم کوه د هغې خپل په ګټه ده چې تعلیم وکړي هغه د هغې خپل آینده ښه کېږي که کوم پیغام ولرې بس کمره د خدمت کې ده سره اوس په ساره کې ډېر غریبانان دي چې هر د کور نه 4 شهیدان 2 شهیدان ورکړي دي او آینده کې باید داسې مرسته ورسره وشي دلته دا نورو ټوکنې موکنې راځي غریبانانو ته زیاتره کمې رسیږي دا ملکان یې اخلي او خدای دې دوی ته بس ډېر عمر ورکړي چې دا مرسته کوي د غریبو سره السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلی کور ودان خدای هم دین او دنیا ښایسته کړه مننه حاجي صاحب موږ خو راغلي یو سارک ته دغه مرسته موږ د سارک د مظلومانو لپاره هغه د کونډې یتیمانو لپاره موږ برابره کړې ده تاسو د سارک د کوم کلي نه راغلي
موږ د سارک د ولسوالۍ می سارک د کاریم دواو ده بر دواو او په غونډه چړې مې یادېږي د زنګیاني درې کوز سرنکورم ودان بچایم لوی دا کومې مرستې چې ورکولی شوې دا ټولې غریبانانو او مستحقو کسانو ته ورکولی شوې او یتیمانو والا ته ورکړو ځکه زه خپله 4 زمن مې شهیدان سوي 2 دانې کونډې دي او 2 زمن مې مجرد او 22 نفره کور لرم کورم ودان او داسې مرستې چې ونیسي موږ به دا یتیمان دا څه خیل کوو یتیمان او دې وخت کې مرسته هغه د روزه را روانه ده بذاتي روزه را روان ده او ډېر ثوابونه دي چې خدای دین او دنیا چا دا مرسته کړي خدای دین او دنیا یې دواړه ښایسته کړي خدای په دې دنیا هم اجر ورکړي او په هغې دنیا هم ورکړي او موږ چې دا وطن چې دا ډېر غریب خوار او مسکین فقیر وطن ته موږ په جلبات کې وخت نشو تېروی بل وجه کې وخت نشو تېروی دغلته لرګی هم لږ بېبی او کوټه کې بېکرا پراته وي موږ په هغه کې وخت نشو تېرولی او زه ګوره دواو کې پروت یم دواو کې کور دی ودانې غږې نه دي ما نوم یې لیکلی ده چې دا غریب ده کونډه یتیمان لري او نوم یې لیکلی ده کور دی ودانې او ټول داسې غریبانانو خلکو ته ورکولی سو چې یقینا بالکل که دوی دعا په خوله ورته ونه کړي نو زړه به یې دعا درته کړه مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې 22 نفره فامیل لرم دا ځمکه دوره کولی شي ته خپل فامیل ته یو شی پیدا نه خلک یو بل کومک را سره کوي یو بل کوم یو وسیع کومک را سره وکړي بیا قرضدار سوی دکاندار بیا له کومه خوانه کومه مرسته راچی کوم یو کومک وکړي یا قرض پې خلاص کړو بس الله پاک روزي رسان ده او دا مرست کې چې څوک کوي خدای دې دین او دنیا دواړه ښایسته کړي او خدای دې په هغې دنیا او په دې دنیا اجرونه ورکړي تا ولې 4 زمن مې شهیدان سو 2 زمن ودونه لروبدل هغه ماشومان هم تاثیر دی هغه یتیمان هغه کونډې و هغه یتیمان را سره دي د ټول د سارک ولسوالۍ خلکو ته پته ده هغه یتیمان هم ما سره دي کونډې هم را سره دي او زه سرپرست یم او کله یو نه او له بل نه او لاره خوانې ورته خدای پاک رزق ورکوي ورته را پیدا کوي څنګه وکړو بس ډیره زیاته مننه راتګ څخه مې ونړئ مننه او موږ دغه مرسته هم دا ستاسو غوندې مستحقو خلکو ته هغه کسانو ته چې زمن یې شهیدان سوي هغه غریبان یې هغه زوبل یې هغه نسو کولی ستا نوم چاته یو چا موږ ته وښود موږ ته بیا د سارک تقریبا اخري سر نه موږ دعوت کړی تر څو تا ته خپل حق ورسیږي او د حق خپل یتیمانو ته ورسوي او له راتګ څخه دې مننه کور دی ودان بس دا مشکلات دي دا راځي زمن دی خدای تعالی وبخه دی هغه برکت دی خدای په نور الوات کې ده ان شاء الله پاینده کې کومه نور مرسته راوړله تاسو باندې مستحق خلک تاسو بیا هم یاد نه تر باسو او تر تاسو برسو کور رمضان خیر وسی مننه څه پیغام لري خلکو ته دا پیغام لرم چې دا د سارک ولس ډېر ځورېدلی کړېدلی دا په 5 کورو کې خامخا یو کور کره به یتیم نه وي نور دا 4 کور ټول بې کونډې نه دي بې یتیمه نه دي چې دې ورسره مرسته وکړي دغه کومه مرسته چې سوې ده دغونه په زراو کونډې یتیمان دلته ستا ده پوه شو باید دا چې ډېرې مرستې لکه هغو ته مو رسیږي ځکه ډېر کونډې یتیمان او غریبانان دي او دغه مخکې موادونه چې دغه هغو ته راځي دا ګوره په هلته یې په ونډ کړي دي دا ملکان اخلي غټ غټ نفر اخلي په ونډ دي دا غریب ته نه رسیږي دغه مرسته کور دی ودانې دا مرسته غریب ته رسیږي او غریب ته ورسېده بس کورم ودان خدایم دین او دنیا دواړه ښایسته کړه خیر بنسټ زنده باد دا مننه چې دې موږ سره مرسته وکړه کور دی آباد بچی دی لوی او خدای خوشاله ودانه لري بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم د خیره بنسټ د بیبي خوانه چې موږ سره دغه مرسته کوي خدای دې نورم خیر ورکړي د بیبي خیره موسسه بنسټ دغه بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه وکړه او دغه کومکونو کې چې هر څوک راغلي الله دې اجر عظیم ورکړي خدای پاک پروردګار دې چې دا د دوی په عمرونو کې برکت واچول کړي او خدای دې چې دا مریضان دې خدای جوړ کړي د بیبي بنسټ نه موږ مننه کوو چې د خلکو سره مرسته وکړه دا خلک ډېر غریبانه
ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره وئ کومه مرسته چې موږ راوړو یو څلور بېوزله کورنیو ته وړو او غوړي هم دوی ته توضیح کړم او الله دې موږ ته توان او قدرت راکړي چې دا کم نور هم مرستې دوی ته راوړو او دوی ته موږ توضیح کړو ځکه ډېر بېوزله خلک ول لکه تاسو خپله په سترګو ولیدل دوی خبرې هم واورېدې ډېر زوبل او ډېر بېوزله ول نو په تر بلې برنامې تاسو ټول په لویه بخښونکي الله تعالی سپارم ښه وخت خدای پامان